چیش خورې پټاټې خورې زه غوښې خورم اوس پټاټې کې درته کیسې راغورځېدلی له ما سره سیالي کوې د شر لنډې په ما پسې ویډیو کړې ده سیګنل به خدای راولي السلام علیکم ګرانو کتونکو زما ګرانو ملګرو زه نن تاسو ته یوه خبر کول غواړم هغه خبره دا ده چې دا جک په ساتي نه دی دا په ما پسې هر وخت غږېږي او تاسو ته زه معلوم یم چې زه اول له زغمه څخه کار اخلم او که چیرې تر زغم ووته بیا زه هغه سړی یم او بیا زه غره ته هم سر کوم او دوی په ځان ډېر خطا دی په دا موټر پسې بیټال کمه تر هغو بیا کشومه سیسي د غاړې کالي په غاړه کې ودرېدل او دوی زما له شرافته څخه کار اخلي زه یم د یوې پښتو سړی یوه خبره مهیره شوه دا پیغام که دله ورسې دوی به ضرور یو څه بیا یایي که چیرې دوی نه ودرېدی د په ما پسې بیا خبرې وکړي یا دوی سوشل میډیا له رالی نو بیا سم په دا سوشل میډیا به سره معلوموو او تاسې به دا کواسئ دا مهرباني به تاسې کواسئ ورونو چې دا زما ویډیو دا کمر پښې له ورسواسئ دا جک په ساتي نه دی دا له دا زما ویډیو ورسواسئ او دا زما ویډیو لایک کړئ شیر یې کاسئ دونې شیر کړئ چې د دنیا تر هره کونجه ورسېږي چې دا زما چې څه دغه خوړلي دي دا څه خبرې چې زه کوم دا تر هره ځایه ورسېږي نور مو وخت نه اخلم یو جهان مننه ویډیو شیر کړئ اوس بې غیرت معلوم چې ته دی څونه ښه میاړوي دا د شر لنډې په ما پسې ویډیو کړې ده ښه ته د جک فساد خان له زوره ناخبره یې ما جک فساد خان لولي چې اوس په تا پسې یوه ویډیو وکړمه چې دا ستا عیبونه زه وګرد دنیا ته وښایم تر هغو پورې د زه ایله کوم نه چې ما تر څو دا ستا عیبونه نه یې ښولي ته بیخي د پیل په غوږ کې ویده یې رالې اوس په موږ پسې خبرې کوې ښه السلام علیکم ګرانو ملګرو ستړي مه شئ تاسو به د شر لنډې ویډیو کتلي چې هغه په ما پسې کومې خبرې کړې وې نو اوس به داسې وکړو چې زه به په ده پسې دغه ویډیو کوم تاسو به داسې کواسئ دا زما ویډیو به ورلاستئ د ده سترګو ته به یې درواستئ او دغه ویډیو به ستاسې په مرسته تر ده رسېږي که چیرې ما ستاسې په مخ کې له ده سره هغه عمل نه وکړي چې د اګر د دنیا ورته هریانه نه وله او د ده د عیبونه به زه تاسې ته وګورو ګوته په ګوته درښیم او تر د هغه وخته به اعلان نه کړم چې دوی زه پر د اګر د دنیا باندې راونه ګرځو له ده سره به زه اوس ګورم دوی به تر هغه پورې زه اعلان نه کړم چې دوی زه پر د اګر د دنیا راوګرځوم دوی د جک فساد خان ناخبره دی دوی رالی په دې دونې دنیا کې د جک فساد خان ته ودرېدی له جک فساد خان سره ګوري اوس به ما دوی پر سوشل میډیا سره ګورو چې د سیره څو پخېږي ما تا به اوس سره وګورو ته څه کولی سې زه څه کولی شم د دې خلکو په مخ کې به ته ګورې زه په تا باندې زه څه کوم د ځنګله چغاله په کال کې ورځ بازار له راځې دلته خبرې په ما پسې کوې ته به اوس له ما په سوالو ځان خلاصې تر هغه به د نه یې کوم چې دا خلک تا ته حریان پاتې سي ګران ملګرو دا یو احسان را باندې وکاستئ دا زما ویډیو دونې زیاته شیر کاستئ چې هغه دوی په نازېږي هغو له هم ورسېږي دا ګرد په خبر سي اوس به موبایل ډېر ګرم سوی بیا به خبرې کو وسلام ته ودرېږه دوی زما ویډیو وګوري په خپله به خوله وکړي دوی د جک فساد خان ناخبره دي اوس بیا وګورو شاباش دا ځای نه د ویډیو دپاره ډېر ښه دی زه په دا کمر پښې پسې ویډیو وکړم ښه کمر پښه ته له ما نه درېږې
سلامونه ګرانو ملګرو، جوړ یاستئ، خوشحاله یاستئ؟ یو وار بیا راغلم تشریف مې دراړی د ویډیو له لارې څخه. دا کمر پښی له ما نه لري، ماښام یې بیا په ما پسې ویډیو کړې وه، ماښام یې وکته وخت مې نه که پیدا. اوس دا یم په پکنک راغلم، یعنې تاسې ویناستئ په ډیم کې ناست یم. نو ملګري ما ته دغه ناست دي سړی، زه به د جک په ساعتي پسې څو خبرې حقیقت خبرې وکړم. ته ما ویناستئ خبره دا د ملګرو دی په ما پسې غږېدلی دی، ځان ته تر ما غټه لوټه عشق ده. په ما پسې یې ماښام کوم خبرې کړي په سوشل میډیا باندې، نو دوی ځان ته څه وایي او ما ته خو ښه معلوم دی. تاسو ته څه معلوم دی؟ تاسو ته معلوم څه دی؟ د ده واده وي په کور کې دومره پرژه نه اوس د یو ټک باندې کاوئ، د همسایه ټوپک یې راخیستی په خپله ورا کې. اوس بیا دوی په ما پسې خبر کړي، دا سوشل میډیا ګواه د دوی د راسې. اوس ما او دوی به سره معلومه کړو. ګوره او تاسو د ده بسکای اورېدی، دوی په هغه کیکرو کې پټ وي بسکای تللی. زه څونه بوډګا یم او د ده که رښتیا تر برتو وینې څاڅي، که رښتیا تر برتو وینې څاڅي، دا اوس د راسې اوس به سره وګورو، ما او دوی به سره معلومه. هسې هوایي خبرې هوایي پیرونه دې نه کوي، مخامخ دې زما پر ځګر مشین وشلی. اله خر مسکین یې راغورځېدلی خبرې کوې، ما تا کم نه سره پزم. فرناکه د شر لنډۍ نه لولي. زه دونه خلک لرم، دونه بند بوتلان لرم، که در باندې پټاس ور ژوندی به نسې پاتې. کمر پښه تا ته دا یم، ته راسه زما او ستا فیصلې سره حساب کړو، ما څو فیصلې کړي تا څو کړي دي. ته ماښام چیش خورې، پټاټې خورې، زه غوښې خورم. هسې پټاټې کې در تکې سي راغورځېدلی له ما سره سیالي کوي. کمر پښه یې راسه دعوې سره حسابو، کمر پښه یې راسه لیکونه کمنټونه سره حسابو، کمر پښه یې راسه موټران سره حسابو، کمر پښه یې راسه بنګلې سره حسابو، کمر پښه یې راسه مځکې سره حسابو، کمر پښه یې راسه پیسې سره حسابو. له تا سره چیش دی چې ته له ما سره مقابله کوې، دې در سره چیش هو. نور وخت مې نه اخلم ملګرو. تاسو ته دا وایم دا ویډیو شیر کاسئ، ورړې د ده په دا غوږو یې ورچخ کاسئ، په دا سترګې داسې داسې ورتېره کړئ. سلام علیکم ګډ. اوس به معلوم سي نره تریالی چې ته بیا څنګه ویډیو کوې. ښه ښه دا چغال خو بیا ویډیو کړې ده، داسې نه ده. اوس به سره ګورو. ملګرو سلامونه. دغه چغال خو تاسې واورېدی چې دوا ما ته په غورونه راکول ویلی، دوی مسکین دی څه خبرې کولې. زه دومره غټ نوم لرم، زه تا سره هر شی حسابم، نوم را سره حسابې، مینوال را سره حسابې، چې ته غواړې هغه شی در سره حسابم. تا د بل دنیا راټوله کړې د غلا تو خدای، دا اوس تا خپله دنیا ده. ملګرو دا خو ما ته معلوم دی، تاسو ته به نه معلوم، بیا به معلوم وي. د ګرد دنیا د بل چا هغه راوړګې ده. ای چغاله، ای چغاله، زما په نامه باندې خلک بهار ملک لسي، ته به ما څه خبرې؟ اوس کومه دا مینوال ته دا وویلې چې تاسو پسې به دونې پوسټونه وکړې چې بیا به د پوسټو په حساب سړی سي. زما دومره مینوال دي ملګرو، دوی دا خبره کوي چې ته اصلا نه لرې، دوی اصلا نه لري. تا ته زه د مژکان زار در کوم، ته چیش لرې؟ دوی غوښې خورمه، زه پیسې لرمه، زه فیصلې کومه. ته لکه دا ګرجلي شیان د دې 2 نمبر شیان در اخیستي دي. زه هر شی لرم، هغه اورجینل لرم. د مژکان زار در کومه، یو سیکنډ به نسې پاته. ګوره ما سره به نه چړې، نور به له ما سره نه چړې. د شر لنډی که د هر شي لنډی سې، نور به له ما سره نه چړې. دا خبره درته په واضح درته کوم. ما هم جګ په ساتي لولي، جګ په ساتي. داسې به دا کار در وکړم و دنیا ته به د وشو، نو کله ما نور عیبونه دم ښکاره کوم. ګوره په دې سر خلاص کړه، زما زیاته د برداشت ماده ختمه ده. ستا زیاته دا نور عیبونه هم زیاته له ما سره د پټېدو یو بالکل یې نه شم پټولی. زه دې زیاته کار در کوم، په دې خبره سر خلاص کړه. ملګرو تاسې لږ در دې ساسئ چې زه له ده سره سم وګورم. زه به تا پر دا ګرده دنیا راګرځوم. ته کومې خبرې کوې؟ زه ما جګ په سعد خان لولي، ته په دې خبرې جګ په سعد خان. نو ګوره زما زیاته دا د صبر ماده ده ختمه. خدای یوه مهرباني وکړې دا ویډیو دومره شیر کړه چې په ګنټه کې دننه دغه د چغال ورسېږي. تا سره به زه ګورم چغال خانه، بس نور مې زیاته وخت نه نیسم، سره ګور بیا داسې نه ده ایله کوم دی نه. هی که ته ما سره نږدې وای، هی که ته ما سره نږدې وای، هی ما بس ملګرو وخت نه ضایع کوم، ډېر جذباتي شوم، وخت نه ضایع په مخه شه.
څه به ورسره کوم دا سره دې ته خو مې ځاته بلکل د صبر ماده ختمه شوه زه هم چې یوه ګنټه مو ویډیو پسې کړې وای دلته سیګنل کمزوری دی دا جک په ساعتي هم جواب غواړي دا دغې نه څه موږ دا څویمه ویډیو پسې راکړې ده سړی چیرې لاړ چې سیګنل هم کار نه کوي او هغه ځای ته به وښیم دا ځای ته وخېځم دلته سیګنل کار کوي دا ښه بالایه ځای دی دلته به کار وکړي کني دغه یې نه کېږي به زه خوښ شم په ځان ډېر خطا دی چې اوس یې ورته ګوره دنه اوس سیګنل کار نه کوي هی ته هو دا خو سمه نسته سله نه راځي سیګنل دا ګشه ډېټا نسته که څه غضب دی جک په ساعتي قسمت ته کار کوي سیګنل نه راځي نیټورک کار نه کوي دا سبق به زه در ښیم جواب به در کوم کلک جواب به در کوم های جک په ساعتي قسمت ته کار کوي کنی ما به داسې جواب در کړی چې دنیا به راته حیرانه وه سیګنل نه راځي ته لکه مړی له پنډول پسې راوختم هغه هم سیګنل نه راغلی سیګنل به خدای راولي ډېر بل پسې وختم نو نه راغلی که راغلی وایه بیا به ده زما نه خریل دلي وي زما جواب یې اورېدلی وي داسې جواب به مو ورکړی وي زړه مې دی رایږي ذهن تر دا ځای ټوپ واخه دونې خوا مه پاته ته یې مه ښوروه خیر یې غواړه صبر ونډې درنې دي په لاس به راشي نه راغلی خو دا ځان خلاصوی نه شي که هر چیرې ولاړ شي لاړ شي سهار به سیګنل راشي بله ورځ به راشي بله ورځ به راشي ورځ به خدای سیګنل راولي هس په کوي څه په دغه مړي باندې دا مازدیګر یې پرې اثر کړی دی یا یې لکه کوم خې نه دا رنګه خې منې کوي لکه منې کوي دا رنګه یې لکه په سړو یې منې کوي لکه دا ټک به ځینې اخم هو اچھا ته په ما سره ویډیو کړی ول په څه بلیام سره ولاړه ته خاندې پر چیش هلته دمکین راکولې دلته راته خاندې پر چیش خندا پر چیش درځي ولې په نه خانده خاندې شین د خندا کوي سړی درته وایي څه خدای دې خیر ته ډېر خلکو ځان به ښه مشوره کوي په فساد به ځان ولاړ خلک به فساد عادیان ته خو امریکا نه به وړه ته په دې خندا نه خلاص هلته چې کوم دمکین سره کولې هغه رنګه به سره کوو زه ستا د ویډیو په انتظار یم په دې خندا بالکل نه اخلاص دمکین مړه یاره ته دا خبرې یا دا یې لکه ته راسه مړه یاره مړه چې ځانونه مو مشهوره کړل جاته چې دې ته راسه اوس دې چل وکړو ما له پیجلی راسو چې دا ټول دغه مازاغ واوري مړه یاره ته چې یاره ته اوس راسه ته ودره ته ته څه ورته یې چې د څرنګه فیصله ده خبرې زه کوم ته خالي غوږ ونیسه سلامونه ګرانو کتونکو زما له پیجه څخه موږ نن دوه لایو راغلي یو چې تر اوسه سره دښمنان وو اوس سره دوستان سو دا یې بس سره برابر سو ملګرو یوه خبره زه کومه چې دا کومه فیصله چې وشوه دا د خلکو نوب سره راووتې چې دا فیصله یې کوله خلکو ډېر خواستې زارۍ راته وکړې اخر دا فیصله وشوله زموږ مابین کې له ننه پس به یو تازه ادم نه ورور به یو چې کومه فیصله وشوله دا مو دا یادوله چې دا ډېر کوښښونه وسو له ډېرو سترګو بعد دا فیصله وشوله جی بالکل ملګرو لکه څنګه چې جګ په ساتي یې دغه خبره ده ویډیو شیر کاسئ تاسو به له دې بعد نور پروګرامونه پیدا کړئ شیر به کاسئ زموږ خدای فیصله وکړه ډېره مننه السلام علیکم تشکر السلام علیکم الله ځان مشهوره کوي ځان مشهوره کوي خلکو مو ځان ومانئ زما ویډیو ډېره کتله سوي زما هغه څو زره کتل سوي ډېر بد شیر لایکونه وراره ما هغه یوه ویډیو په لکاو کتل سوي ګوله بیخي کمنټان لیکونه موږ خلکو نو غلط کمنټان هم کول دا اوس کار دی ستاسې کواسې خو ډېر زیات کمنټان پر اوس ډېر خوند یې وکړي
ګرانو کتونکو د کلاسې پلاس څانګې د کار په اړه څه نظر لرئ په دغه لیکلو شمیرو باندې اړیکه ونیسئ. همدغرنګه که د خپل کاروبار خبرتیا یا اشتهار چلول غواړئ هم د کلاسې پلاس څانګې له ټیم سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ.